د امام ابو یوسف علی دارالعلوم دینی مدرسه کې د شاګردانو د فراغت مراسم. دغه دینی مدرسه چې د جلال آباد ښار بیض اکمالاتي سیمه کې موقعیت لري، ورڅخه 108 تنه د قرآن کریم په حفظ، ناظره او حدیثو بېلابېلو دورو کې فارغ او د فضیلت لونګۍ ورته وتړل شوې. ستا سعادت وینم د خیر له آینې حافظه، له آینې حافظه، شه مبارک دې د دستار دا ولولې حافظه، دا ولولې حافظه. ولسته مې پیغام دا دی چې تاسو چې کومه پانګونه کړې وه، مونږ ته مو د دې ولس د بچیانو د روزنې لپاره کمې پیسې راکړې وې، نن د هغې پانګې او د سرمایې تجارت ګټه کړې ده. تاسو یې ګورئ چې دلته ناست دي 108 تنه، 108 تنه، 18 تنه د حادثو دورې نه فارغ دي، 20 تنه د وړې دورې نه، 22 تنه د قرآن کریم د حفظ نه، 40 تنه هغه د قرآن کریم ناظرین، 108 تنه. نن ستا په هغه روپۍ چې تا هغه جنس رالېږلی دی او دې کال کې تا کومه سرمایه ګذاري کړې ده، هغه یوه معنوي پانګه وه او تا ته یې معنوي ګټه کړې ده. دا نن ستا د دې مرستې او د کومک نتیجه ده چې ته یې ګورې. فارغ زده کوونکي خپلو زده کړو ته خوښ دي، وایي لا نورې زده کړې به کوي. ډېر خوشحاله یم چې زه فارغ شم د حفظ کلاس نه، او زما دا درخواست ده چې پلرونو ته چې خپل ماشومان په مدرسو کې واچوي، تعلیمونه پرې وکړي. ما چې حفظ کړی دی، زه د خپلو استادانو نه ډېر خوښ او راضي یم چې موږ یې خپلو درسونو ته وهڅولو او موږ خپلو ټولو افغانانو ته دا درخواست پیغام لرم چې خپل بچي په کتابونو کې حفظ کې داخل کړي چې آینده کې د هغوی څخه یو څه جوړ شي. د فراغت په دغو مراسمو کې علما د علم په ارزښت وغږېدل او زیاته یې کړه چې علم ترلاسه کول د دنیا او آخرت دواړو نیکبختي ده. ای درنو معززو فضلای کرامو، دا درته وایم چا چې د استادانو عزت کړی وي، قدر یې کړی وي، جومات عزت یې کړی وي، په کوم ځای کې چې سبق ویلی وي، رحیل قدر یې ساتلی وي، دا زه تاسو ته وعده در کوم تاسو نه به الله جل جلاله لوی لوی خلک درنه جوړ کړي. وخت هم نه ختم نه دی، عمرونه هم کم دي، کولی شئ تاسو هم د ډېرو استادانو په ویاړ کې پاتې شئ، علوم حاصل کړئ. د امام ابو یوسف علی دارالعلوم دی تقریبا د نن 12 کاله مخکې د دې بنسټ کېښودل شوی دی او دا 11مه د فراغت غونډه وه او دغسې هر کال الحمدلله د دغه ځایه نه ګڼ شمېر فارغان د دغه ځایه نه فراغت کېږي. الحمدلله اوس خو دا چې اسلامي امارت دی او اسلامي امارت هغه اسلامیاتو ته او هغه مدارسو ته ژمن دی او ډېر فرصتونه یې رامنځته کړي دي، نو دغسې دوی خو به خامخا مخکې ځي انشاءالله چې هغه دوی د ماسترۍ پروګرام به انشاءالله لري او دوی د دکتورا پروګرام لري. دا لومړی ځل نه ده چې له دغې دیني مدرسې په دومره شمېر کې شاګردان فارغېږي، بلکې له دې وړاندې هم په بېلابېلو دورو کې سلګونه شاګردان د قرآن کریم په حفظ، ناظره او حدیثو کې فارغ شوي.